مسائل خیلی ملګری صرف د ملک ناصر په حواله سے پښتنه کو ملک ناصر کو کی خیل د پیکاوړې د سموسې مالک و نه نشکرا اوس کې ملک ناصر کو کی خیل د پیکاوړې د سموسې مالک کو نه و ملک ناصر د کو کی خیل نه د ټول پښتنه مسره و ملک ناصر چنل په جیل سے پریت دی نو مستو څه خبره کی مستو د خپل بچونو سره په خپل کولشن اوسوي نه کمیر ملک ناصر د قوم د وطن د خپل خویندې ماندې د ترسار یې مشر ګڼي بېشکه که دا نشي کولی چې مستو خو زندان ته پسې لوړ شي که دا یې نه کړي خروج چې مستو زندان ته لوړ شي دا ګټه د قوم د وطن که بیا دا نشي کړلی کرنیل ډي سي डी पी ओ डी आई जी वजीर आला बल सुखसत नशी बंदावराय खुदास के बंदावराय शी जे दारुण वर्ता बाहेर का बैशून तर देताना वाचलाय पटिला पताना से दा प्रेतवे नु देताने पूरा हुकुम नाही की 10 नांगुटी लगा नासिर को की खेल जे कुमा पतू कलाई जाए दा नासिर को की खेल नन पर जेल से प्रेताय गदारी न को खुकावेता करेलिना रिपे वखस्तले دو بنانګه زتو میځکه چې زتو نه نه پیټي هغه دار نه دی ا د کوم د وطن په سار باندې په جیل کې شپې تېروي ا سخت تېروي په داس کې نه ګیره باندې خو په موږ امتحان دی هغه یوه پیغله ورته یایي چې که د ځوانانو پورانه شوه ګرانه وطنه چې نکۍ به دې ګټي نه نو په دې ګراوند کې خو د خیبر ماندې ګولې ته ولاړې وې که سړي نه راووتل د ناصر دپاره به د خیبر خویندې ماندې هم راوځي ملګرو خلک د آرمي خبره وکړله د قانون خبره یې وکړله نصیر ته د 4 سے ایف آئی آر ورکوي حاجي صمد ته د 4 سے ایف آئی آر ورکوي علي وزیر ته دنیا په دا ټول قانوني نشه وکړسې دا کرنیل دا جرنیل دا بریګیډیر یا د ایسنار ملګری دی یا د پیلمار ملګری دی یا د چرسنار ملګری دی چې کنټرول یې نشي وستلی یا بېواسطه دی یا یې ملګری دی یا د بېوستي ظاهره کړو یا به ورسره شراکت ظاهر کړو ملګري بار بار خلک خبره کوم چې مشر خاموش دی د شپې ښکله تو په ګراوند نه وه کتلی د شپې ښکله په داس چې نه ورته ګرځېده دلته مشر خاموش نه دی میش یو حکمت یو پالیسي یو پلان لري بیا یې درته وښایي انشاءالله چې په دغه وجود چې وینه وي ساه وي تر هغه پورې امید په دغه میدون ویلوړ وي که یو درېمي یو د ګیلامان په شان د پښتانه ځوان شهیدېږي نو د ګیلامان بچا یو په د سټیج دی د بل پښتون بچا یو په د سټیج باندې دی ملګري په شمالي وزیرستان کې کوم حالات دي په ورځونه بیس باندې په میساکي ایدرخیل سوخیل ارمز ایسوړي زیراکي خدي ایداک تپیای د ټول علاقې په روزانه بیس باندې 15 شپږ وته ډرون کېږي خو ویشتل څوک شي عوام د بچون لګي خویندې ماندې پسې لګي نو دا جنګ د فیارینه د هر څه دلته ایسیچو یا ډي ایس پي یا ډي پي او دا ټول په وټساپ چلیږي که هیڅ چې خم نتیجې دې دغه اف آی آر لیکل دي دا وینځ د 50 زر فیس ګوته لګوي دفترخط یې نه زده کړی نو دا و اف آی آر څه کار کوو زه نه خبره نه کړم منځ ټیم دی خو که په ناصر کو کې خلم ننګ وکړو ښه که نه وي دا پیغیرو میشتو ته په کې چې خویندې ماندې روکوي چې ناصر مو نه که خو چې توس په سار جیل ته وړو نو بیا هغه پیغیري نه ته ژوند ټیک مننه شکریه